Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome to ECT Pashto. دوستانو ښه راغلاست. راځو نن د HTML چې کوم ده دریم لیکچر ده. په دغه لیکچر کې راځو خپل رسما درس شروع کوو چې دغه درس ته موږ ویلی شو هیډینګ. ما تاسو ته د کلاس په شروع کې ویلي وو چې موږ سره په HTML کې موږ سره ټیګز دي، ایلیمنټس دي، اټریبیوټس دي. نو راځو خپل رسما درس شروع کوو. نو زه په ویس کوډ کې برحاله ولاړ یم. تاسو به څه وکئ، هیډینګونه موږ سره چې کوم دي 6 دانې دي، او هیډینګونه چې کوم دي د عنوانونو لپاره څه کېږي، استعمالیږي، تر څو هغه زموږ عنوان په سمه توګه خلکو ته ښکاره شي. نو 6 عنوانه موږ لرو. نو تاسو کولی شئ عنوان سره کریټ کړئ او ویب سایټ کې استفاده ځینې والئ. د هیډینګ لپاره تاسو به څه وکئ، تاسو اوس فکر کوئ چې دا څه دی، دا ایزي سټرکچر دی چې ما لیکلی دی، ډاک ټایپ دی، بیا موږ HTML لیکلی، HTML کې دننه موږ هیډ کې دننه موږ باډي، صحیح ده. نو بښئ هیډ کې دننه د باندې موږ باډي اغوستی، او څه چې کار کوو هغه باډي کې دننه کوو. نو ما فالو کوئ، څنګه چې زه کوم تګلارې باندې ځم هماغه تاسو هم فالو کوئ. نو د هیډینګ لپاره لیکلو لپاره تاسو به سټارټ به کوئ، H1 به ولیکئ او H1 به بیرته بند کړئ. اوس که چیرې دا ستاسو څه شو، دا ستاسو H1 شو، صحیح ده، مطلب هیډینګ 1. دې کې تاسو لیکلو کوئ، فرض مثال لیکم چې this is from H1، دا مې ورته ولیکم. د صفحه رن کولو لپاره تاسو به لومړی کنټرول اس وهئ چې تر څو تاسو سره سیف شي. هغه نه وروسته به تاسو رایټ اپشن کلیک کوئ او کاپي پات باندې به تاسو کوئ، په دې به کلیک کوئ. هغه نه وروسته خپل ګوګل کروم ته لاړ شئ او تاسو په دې خانه کې ودرېږئ، رایټ اپشن کلیک کوئ او تاسو به څه کوئ، پیسټ باندې به کلیک کړئ، د ادرس ته انټر کوئ. نو تاسو وګورئ هغه ریزلټ تاسو راغی. نو دا د هیډینګ 1 هغه څه ده، ټیکس ده. راځو هیډینګ 2 به تاسو څه کوئ، همدغسې هیچ به لیکئ خو 2 به تاسو اضافه کوئ، یعنې هیډینګ 2 لیکم چې this is from لیکم چې هیډینګ یعنې هیډینګ 2. صفحه خپل کنټرول اس کوم، بیرته دې خواته راځم او صفحه ریفرش کوم. نو ګورئ هیډینګ 2 په دې لیول کې ده، صحیح ده. راځو هیډینګ 3 هم اخلو. نو زه به راشم او به لیکم چې څه، هیډینګ 3، صحیح ده. نو چې کله هیډینګ 3 ولیکم او هیډینګ 3 نه وروسته ولیکم چې this is from heading 3. نو چې کله صفحه کنټرول اس کوم هلته راشم صفحه خپل ریفرش کوم، نو ګورئ دا موږ سره هیډینګ 3 ده. دغه شانته موږ سره هیډینګ 4 هم ده، او ولیکو چې هیډینګ 4 او بیا ولیکو چې this is from heading 4. خپل صفحه کنټرول اس او بیرته ریفرش، تاسو ګورئ دا موږ سره هیډینګ 4 ده. دغه شانته موږ کولی شو والو لکه فرض مثال هیډینګ 5. نو زه به لیکم چې this is from heading 5. نو تاسو ګورئ دا موږ سره څه ده، دا موږ سره چې کوم ده هیډینګ 5 دی. نو تاسو ګورئ نوټ هغه ټیکس چې کوم دی ځان سره نوټ کوئ چې هیډینګ چې کله والم دا په دې لیول کې شو کېږي، هیډینګ 3 په دې لیول کې، هیډینګ 4 په دې لیول کې، هیډینګ 5 په دې لیول کې، او لاس کې چې کوم ده موږ سره هغه موږ سره هیډینګ 6 ده. تاسو کولی شئ هیډینګ 6 سټارټ کړئ، ولیکئ چې this is from heading 6. نو چې کله دا سټارټ کړئ صفحه خپل کنټرول اس او ریفرش کړئ، نو ګورئ دا موږ سره هیډینګ 6 ده. هیډینګ 6 پورې موږ هیډینګونه لرو، او که چیرې یو کس راشي بې قانونه ولیکي چې هیډینګ 7. نو تاسو وګورئ چې کله هغه ټیکس لیکي چې this is from heading 7، نو هغه ته به څه رقم ایرر شو کېږي، نو مطلب بیرته ساده ټیکس ته اوړي. نو دا موږ سره مکمل کنسپټ د هیډینګونو چې موږ څنګه کولی شو ځان ته هیډینګ والو، صحیح ده. نو تاسو کولی شئ خپل ویب سایټ کې په دې ترتیب سره که ستا هیډینګ 1 په کار که ستا هیډینګ 2 په کار 1 2 3 شل لیمټ نشته، تاسو کولی شئ ځینې استفاده واخلئ. نو دا زمونږ نن لیکچر چې موږ په دې کې موږ هیډینګونه زده کړله. تاسو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېږه کړئ او خپل وکړئ چې ویډیوګانې آنلاین وګورئ، او تر بیا مو